اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جرګي ټي وی ګران وختونکو السلام علیکم. زیم تاسو قربا جنت ګل عادل سره د خپل مرګري نادر خان لاله تاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. ګران وختونکو څنګه چې تاسو ته پته را چې منګه په مختلف وختونو کې مختلف شاعران ادیبان لیکوالان تاسو مخې ته راولو دا غوینه کلامونه اورو دا غوینه د ژوند حالات ته پوسو هغه چې د ادب د پاره کمې هلي ځلې کړې دي کړمې کړې دي دا غي ته پوسونه ته کو نو څنګه چې نن تاسو موږ سره اپکرین باندې تاسو موږ سره نه زموږ سره نه ملمه چې کم دین هغه کامران دانش ته کامران دانش د نوی کل د زلمی کل یو نماینده شاعر دی. نو نور خبرې نه کو رازو کامران دانش ته دا غوینه خسته کلامونه اورو بیا به تاسو موږ لا فیډ بیک راکوي چې آیا کامران دانش شاعري تاسو خوښ شو او کنه. کامران په پروګرام کې تاسو سره کړل ډیر زیات مننه عادل صاحب جرګ ټي وی دې خاصو موږ ستاینه ډیر مننه جی. کامران دانش صاحب خپل کلامونه شریک کړي مرګري سترګې غوږ دي چې تاسو کلامونه منګه محسوس شو او مرګري ته محسوس شي. غزل راته وایم عادل صاحب چې نوې ملي کړي به روزه کې چې په خیمان یما په خپل ګناهونو په خیمان یما په خپل ګناهونو زمانه را لنډوم په سوچونو واه زه خرڅ شوی یم په تورو سرو او سپینو. ډیر ښه. زه خرڅ شوی یم په تورو سرو او سپینو دا یاد وساتئ زما د وطن غرونو. ډیر ښه. زما جیب کې د پیسو په ځای غزل وي او کمره سنگاروم په کتابونو. ډیر ښه یار دا شی یار زما جیب کې د پیسو په ځای غزل وي او کمره سنگاروم په کتابونو. خبره چې یارانه څه د ضعیف ابۍ کور دی یارانه څه د ضعیف ابۍ کور دی خو پالم یې په ناکام امیدونو. ډیر ښه یارانه څه د ضعیف ابۍ کور دی خو پالم یې په ناکام امیدونو. او دوی ودان خدي د غټ سړک بتای دي دوی ودان خدي د غټ سړک بتای دي تاسو ملخه د کلی مشالونو. ډیر ښه مننه. خپل پخې لخپل لاس پزان کیږدو خپل پخې لخپل لاس پزان کیږدو بیا ملکونه ورانو په فریادونو. ډیر ښه. خپل پخې لخپل لاس پزان کیږدو بیا ملکونه ورانو په فریادونو. د سنگل یارانو لوټ کړلو کامرانه د سنگل یارانو لوټ کړلو کامرانه نور به نه ګرځو په دغه بازارونو. په خیمان یما په خپلو ګناهونو زمانې را لنډومه په سوچونو. ډیر ښه. غزل دی عادل صاحب چې که له نوره تر بشره پورې راغلل د شمار خلک د باوره پورې راغلل. ډیر ښه. اکرام صاحب مجبورې د خېټې دومره کلم ذلیل شي قرضداري مې لوره پورې راغلل. ډیر ښه. دا به مجبورې د خېټې دومره کلم ذلیل چې قرضداري مې لوره پورې راغلل. جنازه مې د سحر په 10 بجې وه جنازه مې د سحر په 10 بجې وه او یاران تر مازدیګره پورې راغلل. ډیر ښه. مونږه لاړو بره ټول د تندې مړه شو مونږه لاړو بره ټول د تندې مړه شو ښکلي بس د حشنغره پورې راغلل. ډیر ښه. او اسمانونو کې څوک یو بل ته ګویا وو اسمانونو کې څوک یو بل ته ګویا وو انسانان بیا له قمره پورې راغلل. ډیر ښه. او د بلها حقیقتونو پرده پاش شوه د بلها حقیقتونو پرده پاش شوه د اوبو مړي لسره پورې راغلل. ډیر ښه. خپل روغ اندامونو هم دوکه کړم خپل روغ اندامونو هم دوکه کړم یو نظر له د نظره پورې راغلل. ولی نه ومه کامران خو مخلصم بادشاهان مې هم له دره پورې راغلل. ډیر ښه. د یوې ستنې کوټه یم یارانو په یو ښکلي اډانه یم یارانو. ګپې شپې د خپل سوري سره ولم بس په ده باندې ډاډه یم یارانو. ډیر ښه. ګپې شپې د خپل سوري سره ولم بس په ده باندې ډاډه یم یارانو. جذباتي شم خبرې ورانې وکم خو بیا وروستو پرې خفه یم یارانو. جذباتي شم خبرې ورانې وکړم خو بیا وروستو پرې خفه یم یارانو. په یو ولي وي چینار او په بل سروه په یو ولي وي چینار او په بل سروه څه په لوی قهر اخته یم یارانو. ډیر ښه. ډیر ښکلی. او د رنګینې زاویې د ژوند مرکز کې عادل صاحب شعر واورئ د رنګینې زاویې د ژوند مرکز کې د فحاش نظر دوکه یم یارانو. بس د خپلو ناکامو په سلي پروت یم او 30 غنټې نشه یم یارانو. 30 غنټې نشه بس د خپلو ناکامو
بس د خپلو ناکامو په سلي پروت یم او 30 غنټې نشه یم یارانو زما ژوند سره خبره جوړه نه شوه زما ژوند سره خبره جوړه نه شوه د حسینو معامله یم یارانو او څه د کور او څه ذاتي مسلو وخوړ په کامران باندې خفه یم یارانو ډیر ښه ګرانو اخوتونکو تاسو کامران دانش واورېدو امید لرو چې تاسو به خوښ شوي وي انشاءالله پر روان پروګرام کې بعد یو نوي ملګري سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو نو خپل کوربه جنت ګل عادل او ملګري نادر خان لاله ورکړي اجازت د الله په امان